बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګورئ نن ما سره په دې کلاس کې د انګلیش واړه سنټنسز دي. صحیح ده، یعنی د دوو ټکو سنټنسز دي، خو دا ډیر اهم سنټنسز دي. که دا تاسو وګورئ، تاسو په توجه دې ته غوږ کېږدئ، نو تاسو کو بیا څوک انګلیش وایي، تاسو به په ډیر انګلیش باندې پوهیږئ هم او تاسو به یې هم ویلی شئ. ګورئ ما سره څه داسې سنټنسز دي که نه، که تاسو ته زه ووایم چې لیسن ډیپلی، د دې مطلب دا دی چې په غور سره واوره. لیسن ډیپلی، په غور سره واوره، یعنی زه چې څه وایم دا په غور سره واوره. صحیح ده. یونایټ پیپل، خلق متحد کړه. صحیح ده، یونایټ پیپل، خلق متحد کړه. ایکسپریس فیلینگز، احساسات څرګند کړه. ایکسپریس فیلینگز، احساسات څرګند کړه. ډیولپ سکلز، مهارت ته وده ورکړه. صحیح ده، سکلز تاسو ته ما ویلی دي چې مهارت ته وایي. ښه، ډیولپ سکلز، مهارت ته وده ورکړه. امپروو کمیونیکیشن، د امپروو کمیونیکیشن مطلب دی اړیکې ښې کړه. صحیح ده، رابطه کاري چې ورته موږ وایو، رابطه کاري ښه کړه. امپروو کمیونیکیشن، اړیکې ښې کړه. کنټرول ایموشنز، احساسات قابو کا، خپل احساسات دی قابو کړه. صحیح ده، ایموشنز وایي احساساتو ته، احساسات قابو کړه. ټرسټ یور سیلف، په خپل ځان باور وکړه. صحیح ده، د نورو نه امید تمې مه لره، په خپل ځان باور وکړه. ټرسټ یور سیلف، په خپل ځان باور وکړه. ریسپیکټ ایلډرز، د مشرانو درناوی وکړه. ریسپیکټ ایلډرز، د مشرانو درناوی وکړه. سالو پرابلمز، مسلې حل کړه. صحیح ده، څه ستونزې چې دي هغه حل کړه. سالو پرابلمز، مسلې حل کړه. لیډ وایزلی، په عقل مشري وکړه. دلته ګورئ تاسو لیډ وینئ، د لیډ مطلب دی مشري. صحیح ده، وایزلی په هوښیارۍ سره. لیډ وایزلی یعنی په عقل مندۍ سره یا په هوښیارۍ سره مشري وکړه. صحیح ده. سټی همبل، عاجز پاتې شه. مونږ وایو که نه چې عاجزي اختیار کړه، عاجز پاتې شه. سټی همبل، عاجز پاتې شه. ایکسپټ ریسپانسیبیلیټي، ذمہوار پاتې شه. صحیح ده، یعنی ذمہواریانې قبولې کا، ذمہوار پاتې شه. ایکسپټ ریسپانسیبیلیټي، ریسپانسیبیلیټي وایي ذمہوارۍ ته. صحیح ده، ایکسپټ وایي قبلولو ته. اوورکم فیر، ویره ختمه کړه. په تا کې چې دا کومه ویره ده دا د ځان نه ختمه کړه. نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ اوورکم فیر. فیر وایي ویرې ته. صحیح ده، ویره ختمه کړه. سیلیبریټ سکسس، بریا ولمانځه. بریا سیلیبریټ که. صحیح ده، سیلیبریټ سکسس. سکسس وایي بریا ته، کامیابۍ ته، یعنی بریا ولمانځه. ایکسپټ فیلر، ناکامي ومنه. چې کله تاسو ناکامه شئ نو بیا خپله ناکامي منئ. صحیح ده، که تاسو کله خپله ناکامي ومنئ نو هغه ناکامي به تاسو د ځان نه وباسئ، هغه غلطیانې به د ځان نه وباسئ. او که تاسو یې نه منئ نو تاسو ته خو خپل ځان غلط ښکاري، نو بیا تاسو هېڅکله د خپل ځان نه غلطیانې نشئ ویستلی. نو خپلې غلطیانې همیشه منئ. ایکسپټ فیلر، ناکامي ومنه. بیلنس لایف، ژوند برابر کړه. بیلنس لایف، ژوند برابر کړه. صحیح ده. کلیریفائی انٹینشن، نیت واضح کړه. انٹینشن مطلب دی اراده، نیت. کلیریفائی انٹینشن، نیت واضح کړه. کریټ اپرچونیټیز، موقع پیدا کړه. صحیح ده، کریټ اپرچونیټیز، موقع پیدا کړه. بریک هیبټس، عادتونه مات کړه. مطلب که تاسو چاته وایي چې بد عادتونه مات کړه، ختم یې کړه. بریک بیډ هیبټس. صحیح ده، بد عادتونه مات کړه. بلیف strongly،
पूरा باور وکړه. believe strongly पूरा باور وکړه. display confidence باور څرګند کړه. display confidence دلته چې تاسو کومه display وینئ د دې مطلب دی څرګندول. صحیح ده. display confidence باور څرګند کړه. educate children ماشومان تعلیم یافته کړه. په ماشومانو باندې سبق وایا تعلیم یافته یې کړه. صحیح ده. educate children ماشومان تعلیم یافته کړه. embrace change بدلون ومنه. embrace change بدلون ومنه. define purpose هدف وټاکه. ځان ته څه هدف وټاکه. صحیح ده. define purpose هدف وټاکه. expand knowledge پوهه پراخه کړه. مونږ وایو کنه چې پوهه خوره کړه. په دې وطن کې پوهه خوره کړه. تاسو ویلی شئ expand knowledge پوهه پراخه کړه. facilitate learning زده کړه آسانه کړه. facilitate learning زده کړه آسانه کړه. establish trust باور جوړ کړه. صحیح ده. مونږ وایو کنه چې لکه خپل باور جوړ کړه. د خلکو اعتماد په ځان جوړ کړه. تاسو ویلی شئ establish trust باور جوړ کړه. handle stress دباو قابو کړه. ته چې په کوم دباو کې دا دباو قابو کړه. صحیح ده. handle stress دباو قابو کړه. د handle مطلب دی قابو کول او د stress مطلب دی دباو. صحیح ده. pressure. ignore negativity منفی فکرونه پرېږده. د نیگیټیویټي مطلب دی منفی فکرونه. صحیح ده. ignore مطلب دی پرېښودل نظر انداز کول. ignore negativity منفی فکرونه پرېږده. implement plans پلانونه عملی کړه. implement plans یعنی تاسو ځان ته په ذهن کې ډیر پلانونه ساتلی وي چې زه به دا کوم پلانې کار به کوم ډینګری کار به کوم او عملي کوئ نه کار نه کوئ. نو د دې سنټنس مطلب دا دی چې پلانونه عملی کړه. صحیح ده. implement plans پلانونه عملی کړه. initiate action عمل شروع کړه. initiate action عمل شروع کړه. no rights یعنی حقونه او پیژنه. حقوق او پیژنه. no rights حقوق او پیژنه. learn daily هر ورځ زده کړه وکړه. صحیح ده. learn daily هر ورځ زده کړه وکړه. select wisely په فکر انتخاب وکړه. صحیح ده. select wisely په فکر سره انتخاب وکړه. set boundaries حدود وټاکه. ستا چې کوم حدونه دي هغه وټاکه. صحیح ده. set boundaries حدود وټاکه. smile more زیاته خندا وکړه. smile more زیاته خندا وکړه. speak kindly په مهربانۍ خبرې وکړه. speak kindly په مهربانۍ خبرې وکړه. stand firm کلک ودرېږه. stand firm کلک ودرېږه. stay honest ریښتونی پاتې شه. دروغجن پاتې نشي. ریښتونی پاتې شه. دروغ مه وایه. صحیح ده. stay honest ریښتونی پاتې شه. study harder زیاته مطالعه وکړه. یعنی سخته مطالعه وکړه. صحیح ده. study harder زیاته مطالعه وکړه. support family د کورنۍ مرسته وکړه. صحیح ده. د خپلې فیملی سپورټ وکړه. مرسته یې وکړه. support family د کورنۍ مرسته وکړه. present ideas نظریات وړاندې کړه. present ideas نظریات وړاندې کړه. promote peace سوله خوره کړه. promote peace یعنی امن خور کړه. read regularly
یعنی هر ورځ ولوله. صحیح ده. هر ورځ لوستل وکړه. read regularly. هر ورځ لوستل وکړه. respond calmly. په آرام جواب ورکړه. respond calmly. په آرام جواب ورکړه. secure data. معلومات خوندي کړه، سنبال یې کړه، محفوظ یې کړه. secure data. معلومات خوندي کړه. perform well. perform well مطلب دی ښه کار وکړه. صحیح ده. یعنی ښه پرفارمنس وکړه. تاسو به د پرفارمنس ټکی ډېر اورئ. دلته چې کوم پرفارم دی د دې مطلب دی کار. صحیح ده. یعنی ښه کار وکړه. perform well. ښه کار وکړه. enjoy life. له ژوند خوند واخله. enjoy life. له ژوند خوند واخله. gain experience. تجربه ترلاسه کړه. gain experience. تجربه ترلاسه کړه. guide youth. guide youth مطلب دی یعنی ځوانان چې کوم دی رهبري وکړه. د ځوانانو رهبري وکړه. ځوانان پوه کړه. صحیح ده. guide youth. د ځوانانو رهبري وکړه. communicate openly. په خلاصه توګه خبرې وکړه. صحیح ده. communicate openly. په خلاصه توګه خبرې وکړه. compete fairly. په رښتینولۍ سیالي وکړه. صحیح ده. compete fairly. په رښتینولۍ سیالي وکړه. cooperate fully. د cooperate fully مطلب دی پورا همکاري وکړه. صحیح ده. cooperate fully. پورا همکاري وکړه. discuss respectful. په درناوي بحث وکړه. discuss respectful. په درناوي بحث وکړه. dream big. لوی خوبونه ووینه. صحیح ده. dream big. لوی خوبونه ووینه. خو په دې ځای د دې کلاس اختتام کوم چونکې دا ټکي ما سره ډیر زیات دي خو ان شاء الله چې نور به تاسو د پاره په بل کلاس کې راوړم. صحیح ده. تر د بل کلاس پورې ما هم په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یې الله مخات ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.